بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د الله پاک چې عام مهربانه والده او خاص مهربانه والده. عام مهربانه په دنیا کې، خاص مهربانه په آخرت کې صرف مسلمانانو لپاره. شروع کوم. ویل هلاکت لکل د پارا د هر یو همزتن غیب لټون کی او لمذا اشاره کون کی حق پرستو تا. الله وی دوی له هلاکت ته چې دوی د حق پرستو پسې پراپیګانډي کوي او دارانګي اشاره کوي او دغه غیبونه لټي. ویل هلاکت ته لکل همزتن د فرا د هر یو غیب لټون کی لمذا اشاره کون کی یعنی حق پرستو تا. الذي اغسړې هغه بدبخته جماع چې جمع کوي مالن مال وعدده او شمیری هغې لره. مال جمع کوي او بیا دا مال شمیری. یحسبو ګمان کوي ان ماله اخلدا ان چې یقینا ماله مال ده اخلده همیشه به پاتې کی، همیشه به پاتې کی دلره. دی به همیشه د مال سره، دا مال به همیشه د لپاره. کلا نانا هیچ داسې نه ده. لینبذن فی الحطمه خامخا او غردولی شي په ماتون کې دی کې. داسې دی چې الله وی اډو کې بوله مات کی رچ مریچ بی کې. خام فی الحطمه هیچ داسې نه ده. خامخا او غردولی شي په ماتون کې دی کې. نو څه پته تا ته حبیبه چې څه دی هغه حطمه ماتون کې دی. وما ادراکا او سشی پوکړی تعالی حبیبا مل حطوما صداغه حطوما. اوس حطومی ذکر کوي قران کریم. نار الله ور د الله جل جلاله دې الموقدا بلکې شوی الله التي غور تطلعو چې حمله وکي على الافئده پذرون باندې درون ته برسي. انها یقینا دا ور علیهم پدویمانه مؤصده جوخشوی پیوس پیوسنا فی عمد ممددا پغستنو اگدو کی. اللهم لا تجعلنا منهم اللهم اغفر. ویل لکل همزة لمزا. سورة الهمزا په مصحفی ترتیب سره یو سلورم سورت ته. ترتیب نزولی کې 22 نمبر ده. ربط او مناسبت د مخکې سورتونو سره. مخکې سورت دریم آیات کې سورت العصر کې الله ذکر د اوصاف ممدوحه وشو. نو په دې آیات په دې سورت کې دریم آیات یا اول آیات نه تر دریم پورې په دې سورت کې سورت الهمزه کې اوصاف قبیحه ذکر کړي. مخکې هغه خصفات بیان کړي چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او پدې کې درې اول آیات نه تر دریم پورې اوصاف قبیحه غبط صفات هغه ذکر کړي. دارنګه مخکې سورۃ العصر کې آیات دویم کې خسران د انسان ذکر شو چې ان الانسان لفی خسر. نو په دې صورت کې سورۃ الهمزه په دې آیات سلورم نو والا تر نهم پوری صدا د خاسر د انسان ذکر کوي چې انسان چې کوم خاسر او دانګ نقصان والده خسران والده. نو داغه ذکر کوي د خسران. د سلورم آیات نه نهم پوری چې کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده الذي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممددا. دارنګه مخکې سورۃ العصر کې دریم آیات کې ترغیب او اعمال صالحه ہوتا. نو په سورۃ الهمزه اول آیات نه سلورم پوری ترغیب چې غیر اول د اعمال قبیحونه دا ذکر کوي. ترهیب معنا يرول دا هغه اعمال قبیحه ناکار اعمال
دغه یره ذکر کوي امتیازات سورۃ الحمزه دا سورۃ ممتاز ده په ذکر د حمزه باندې حمزه دا غیب لټونکو اشاره کوونکو ورته ویل کیږي چا مجالسو کې اشاره کوي رودو باندې پسترګو باندې د حق پرستو خلاف دویم په ذکر د لمزه باندې لمزه حمزه غیب لټون کی غیب لټي او لمزه اشاره کوونکی حق پرستو ته غیب اشاره کوي نو صورت ممتاز ده په ذکر د حمزه باندې او دویم په ذکر د لمزه باندې دریم په ذکر د حتمه باندې چې دا په دې صورت کې شته بل صورت کې نشته دي ته امتیازات ویل کیږي حتمه الله رب العزت فرمایي منګ به داسې ده ته وګورځو چې اډو کې بوله ریچ مریچ کی ماتون کی زای کې الله وي منګ به وګورځو داول صورت التزهید من الدنیا داوا یعنی محور چې ټول صورت هغه تر غونډيږي او راځي مکیږي او مرکزی مسله چوته وي د سورۃ الحمزه داوا ده التزهید من الدنیا او زجر په اوصاف قبیح باندې التزهید من الدنیا د دنیا نه بیرغبتی او دارنګي زجر په اوصاف قبیح باندې رټنا پاغه ناکارا صفات باندې خلاصه د سورۃ الحمزه کې سلور اوصاف مذمومه د باطل فرستو ذکر کړي او دې تخویف اخروی یا د آخرت ور کړي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د الله پاک چې عام مهربانه والده او خاص مهربانه والده عام مهربانه په دنیا کې خاص مهربانه په آخرت کې صرف مسلمانانو لپاره شروع کوم ویل هلاکت لکل د پارا د هر یو همزتن غیب لټون کی او لمزا اشاره کون کی حق پرستو تا الله وی دوی له هلاکت ته چې دوی د حق پرستو پسې پراپګاندا کوي او دارانګي اشاره کوي او دغه غیبونه لټي ویل هلاکت لکل همزتن د پارا د هر یو غیب لټون کی لمزا اشاره کون کی یعنی حق پرستو تا الذي اغسړې هغه بدبخته جماعت جمع کوي مالن مال وعدده او شمیر هغه لرا مال جمع کوي او بیا د مال شمیري يحسب ګمان کوي ان ماله اخلدا ان یقینا ماله مال ده اخلده همیشه به پاتی کی دلرا دی به همیشه د مال سره دا مال به همیشه د لپاره کلا نا هیڅ داسې نه ده لیم بدن فی الحطمه خامها او غردول شي په ماتون کې دی کې داسې دی چې الله وي اډو کې بوله مات کې ریچ مریچ به کې ها فی الحطمه هیڅ داسې نه ده خامها او غردول شي په ماتون کې دی کې سپتا ته حبیبا چې سریغه حطمه ماتون کې دی وما ادراک او سشی پوکړی تعالی حبیبا مل حطمه صداغه حطمه اوس حطمه ذکر کوي قران کریم نار الله ور د الله جل جلاله دې المقدا بل پېښوي الله التي غور تطلعو چې حمله وکي على الافئده پذرون باندې درون ته برسي انها یقینا دا ور علیهم پدویمانه مؤصده جوخشوی پیوسنا فی عمد ممددا پغستنو اگدو کی اللهم لا تجعلنا منهم اللهم